سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبرونو ته هندوستان د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د قوي ملاتړ او د پاکستان د سوداګریزې ترهګرۍ د غندلو ټینګار وکړ. As Afghanistan's contiguous neighbor, India deeply values its civilizational relationship and centuries-old bonds of friendship, and this history continues to guide our actions in forging deeper ties with the people of Afghanistan. د هندوستان اساسي د ملګرو ملتونو په غونډه کې د خپل خبرو پر مهال د وروستیو بریدونو او د افغان ښځو ماشومانو او ورزشکارانو د وژنو په اړه خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې باید د ملګرو ملتونو منشور ته بشپړ درناوی وشي او نړیوال قانون مراعات شي. نوموړي د غونډې مشرتابه په خبرو کې زیاته کړه، موږ له هغو غږونو سره یو ځای کېږو چې د ملکي وګړو د بشپړې خوندي ساتنې او د بشردوستانه حقونو د بنسټیزو اصولو د مراعات غوښتنه کوي. نوموړي هم دغه راز هغه څه وغندل چې نوموړي ورته سوداګریزه او ټرانزیټي ترهګري ویلې. د نوموړي په وینا په وچه کې د ایثار افغانستان د لاسرسي لارو په قصدي توګه تړل د نړیوالې سوداګرۍ د سازمان د اصولو ښکاره سرغړونه او د یوه زیانمن هیواد پر وړاندې د ګواښ او تیري یو ډول عمل دی. د هندوستان استازي زیاته کړه چې دغه فشارونه د افغانانو پر ژوند او د هیواد د بیا رغونې پر بهیر سخت اغیز کړی دی. که څه هم نوموړي د کوم ځانګړي هیواد نوم وانخیست، خو څرګنده وه چې اشاره پاکستان ته وه، هغه هیواد چې وروستیو میاشتو کې د افغانستان خاوره په نښه کړې او د سوداګرۍ او ټرانزیټ لارې تړلې دي. نوموړي د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ لپاره د هندوستان پر ټینګ ملاتړ دلالت وکړ او ویل چې دوی د افغانستان امنیتي وضعیت له نږدې څاري. نوموړي په ټینګار سره وویل نړیواله ټولنه باید اوس چټک ګامونه واخلي چې د امنیت شورا په لیست کې شاملې ډلې او کسان لکه داعش، القاعده او ورسره تړلې ډلې نور د سرحدونو هاخوا په ترهګرۍ کې ونډه وانخلي. نوموړي په پای کې له اسلامي امارت سره د واقعي بینانه تعامل، د متوازنو تګلارو او د افغانستان لپاره د هندوستان د پراختیایي او بشري مرستو ملاتړ د دوام د اړتیا یادونه وکړه.